په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د طب او انجنیرۍ زده کړې ته لیوالتیا د قیامت نښه ده. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر رئیس عزیز الرحمن مهاجر طب او انجنیري ته د ځوانانو له علاقمندۍ شکایت لري او وایي چې دا وضعیت د قیامت علامه ده. په هغه تصویري پیغام کې چې د دوشنبې د مرغومې په 12مه اشتې صبح ته لیږل شوی راغلی چې هغه د خلکو په ټول کې د وینا پر مهال ویلي دا چې خلک تعلیم کوي خو له دیني پرته دا د قیامت علامه ده. نوموړي په خپله دغه وینا کې ټینګار کوي چې د طب او انجنیرۍ زده کړه مباح ده او باید ځوانان د دې پر ځای دیني زده کړې وکړي. هغه زیاته کړې چې ځوانان په لوړ لګښت سره زده کړې کوي او د زده کړو د دوام لپاره بهر ته ځي خو یوازې غواړي ترجمانان شي او یا ډاکټر او انجینر. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر د رئیس د وینا وخت او ځای نه دی روښانه شوی خو لیدل کېږي چې هغه د خلکو په ټول کې وینا کوي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې ولیکئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.